تازه خبر چین څنګه د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې نظامی تاسیسات جوړ کړي دي. چین د افغانستان لپاره څه پلان لري؟ تازه د چین په اړه کوم راپورونه خپاره شوي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. چین د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې نظامی اډه جوړه کړې ده. په مسکو کې د اشیا نیوز په نوم رسنۍ وایي چین د افغانستان د کنټرولولو لپاره د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې نظامی اډه جوړه کړې ده. چین د دې مرکز د جوړولو موخه له افغانستان د بنسټپالو وسلوالو له لوري د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره بللې ده. چین ویره لري چې د ایغور جنګیالیو له لوري د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته خطرونه پیښوي. په ورته وخت کې د تاجکستان حکومت د چین له لوري د دې اډې جوړول رد کړي، خو د ازاتیک راډیو محلي خبریال له دې مرکزه څو عکسونه خپاره کړي دي چې خورا پرمختللی کمپلیکس بلل کیږي. بلخوا اسلامي امارت وایي د دوحې تړون په عملي کېدو سره اړیکې عادي کیږي. اسلامي امارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن د استازي زلمي خلیلزاد سره د دوی مذاکرات ښه پرمختګونه درلودل. د امارت د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د خلیلزاد د ځایناستي ټام ویس سره د کار دوام ته هیلهمند دي. سرچینه زیاتوي هیلهمن یو چې له نوي استازي ښاغلي ټام ویس سره به په ښه توګه پر مخ ولاړ شو او د دوحې د توافقنامې په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې عادي شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.